په پاکستان کې میشت افغان کډوالو ته زیری قدرمنو ما تیر شپه ویډیو کړې وله چې هغه خلک چې د یونیسیار هغه کارت لري شین کارت او بیا 15 کاله مخکې ژړ کارت ورکړی دی دا په هیڅ صورت هم حکومت پاکستان نه سو ایستلی دا د دې وطن وګړي دي نن د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق هم د دې وضاحت کړی دی دغه د تاسو واوري जो रजिस्टर्ड अफगान रेफ्यूजीज हैं उनमें से तो एक फ़र्द को भी हम ना निकालने की हमने बात की है ना मुझे समझ आ रही है कि तासुर आया कहाँ से है। ये 3 कैटेगरीज है। एक आपके पास रजिस्टर्ड अफगान रेफ्यूजीज है जो अराउंड 1.8 मिलियन है। इनमें से एक फ़र्द को भी हम हाथ नहीं लगा रहे, न कोई ऐसी बात हुई है और मुझे नहीं समझ आ रही कि ये तासुर क्यों भर रहा है। دی وایي چې هغه خلک هغه افغان کډوال چې دغو سره کارډونه سته شنه کارډونه او بیا د ژړ کارډونه دوی ته څوک لاس هم نه شي وروړی هېڅوک نه پولیس ته اجازه شته نه بل چا ته اجازه شته نو په کوټه کې چې کوم پولیس دا د کاډو والا ځوانان نیسي پرون یې 100 کسان نیولي وو د هر سړي څخه 15,000 روپۍ اخیستې وو 10,000 روپۍ اخیست بیا یې له کړي وو نو تاسو پوه شئ दूसरी वो कैटेगरी है जिनको हम इलीगल एलियंस कहते हैं, उनमें सिर्फ अफगान नहीं है बाकी नेशनलिटीज़ के लोग भी हैं। वो उनके पास ना कोई डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, न वो किसी पासपोर्ट के ज़रिए यहाँ आए हैं, न किसी वीज़े के ज़रिए आए हैं, न किसी तस्करे के ज़रिए आए हैं। ये ज़रूर है कि हम समझते हैं कि इन लोगों की जो वापसी का इंतज़ाम हो इसमें इनकी इज़्ज़त नफ्स मजरू नहीं होनी चाहिए। इनके ख़वातीन हैं, इनके बच्चे हैं, एट द एंड ऑफ द डे वी ट्रीट देम एज अ ह्यूमन बींग। और इसमें जितनी वॉलंटियर वापसी होगी हम उसको और ज्यादा इनकरेज करेंगे। पुलिस ته چې पैसे ورنکې او نه تاسو هغه بارډر پاس کولای شوي په خپل حق خبر سي په پاکستان کې د اوسېدلو په قانون خبر سي دویم وزیر اعظم پاکستان نگران وزیر اعظم پاکستان وایي چې کوم خلک دلته پراته دي غیر قانوني دا اوس چې راغلي دي 2 کال 3 کال چې کېږي هغه چې هم موږ باسو ډېر په عزت به باسو د دې سره به صلاح او مشوره کوو دوی ته به خرچه ورکوو دوی ته به پیسې ورکوو دوی به راضي کوو بیا به وځي په زور او په ډنډه په وهلو ډبولو نه ایستل کېږي نو د پولیسو څه هم خواستی چې انساني رویه خپله کړي د پاکستان تعین او د قانون احترام وکړي موږ به هم کوو تاسو به هم کوئ او افغان کډوال به هم خامخا کوي نو قدرمنو دا ویډیو ډېره شیر کړئ چې افغان کډوال په خپل حقوق خبر سي پاکستان پاین کې چې دوی ته کوم مقام ورکول شي هغه خبر سي دلته به اوسي هېڅ داسې خبره نشته خپلې مزې کوئ خپلې ډوډۍ خورئ خپل کاروبارونه کوئ پریشانه کېږئ مه زه خبر یم ډېر افغان مهاجرین په دې فیصله باندې چې دوی نه و خبر پریشانه سوي دي روحي مرض یې اخیستی دي نو تاسو بالکل خوشحاله اوسئ ډلونه راولئ اتڼونه وئ